د حکومتي عسکرو په بریدونو کې 161 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو په یو راپور کې ویلي چې د کابل حکومت عسکرو په تیرو 2 اونیو کې په ملکي میشت ځایونو 52 بریدونه کړي چې له امله 161 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو په دې اړه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې دغه بریدونه او بمبارونه په 19 ولایتونو کې په ملکي خلکو، کورونو، کلیو او بازارونو ترسره شوي دي. راپور کې راغلي په دغه 52 بریدونو کې چې په عامو خلکو شوي د ښځو، ماشومانو، سپینګیرو او علماو په ګډون 94 تنه هیوادوال شهیدان، 70 تنه نور ټپیان او 53 تنه له خپلو کورونو راایستل شوي او زندانونو ته اچول شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد یاد بریدونه جنایت بللي او په وینا یې په دې بریدونو کې د ملکي خلکو 111 کورونه، یو مسجد، یو کلینیک او 9 دکانونه او د عامو خلکو 14 عراده په بمبارونو، توغندیزو بریدونو او انفجارونو کې ویجاړ او له ګڼو کورونو څخه قیمتي توکې، د ژوند اسباب او لوازم لوټ شوي او ګڼ خلک وهل شوي دي. طالبانو یاد بریدونه غندلي او له ټولو نړیوالو بشري ادارو یو ځل بیا غوښتي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره، بریدونه وغندي او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې وکړي.